په 1990 کې ایران په پوسټ د امریکا مقابله نشي کولای. امریکا سبمرینز لري، فایټر جټس، ساتلایت ریډار سیستم، د یو اس اس ابراهام لینکن نیوکلیر پاور ایرکرافت کیریئر چې په $13 بلیون جوړ شوی دی، 50,000 دانې سیلرز پشکې لري، 80 دانې فایټر جټس پشکې لري. نو ایران 3 رقمه کوچني سپیډ بوټس واخیستې. په غټترینه دانه کې نیسار میسل دی، په بل کې توپک دی، او اخیری دانه چې دی وای ډیره کوچنی ده، په هغه کې ان سپیډ بوټ سوساید سپیډ بوټ ته چې 80 میله پر ساعت سي جی پی اس کوردینیټ واچي، په ریموټ کنټرول یې کاروي. په 2019 کې د عربستان المدینه چې د $100 میلیون کشتۍ و، د یمن یوتیز په دغسې کوچنۍ کشتۍ ووهله او هغه یې خراب کړه. 2 دانې سیلرز د عربستان پکې مړه شوه. په 2002 کې امریکا خپله د ملنیم چیلنج یې وویله، خپلې 14 دانې کشتیانې د اوبو په مابینځ کې یوړې. دا ته یې وار ګیمز وایه چې په هغه کې پال وان رایپر د امریکا جنرال ورلی او په کوچني کشتیانو باندې حملې پر د خپلې کشتۍ وکړلې او هغه ګرده تر اوبو لاندې ډوبې سولې. نو دا یې څو واره کړي دي او د law of armed conflict د اوبو قوانین دي. همیشه چې یو کشتۍ ونی هغه څه پوښتنه کوي ته سیویلین یې که آرمی یې، او هغه 20 ثانیې چې نیسي هغه کشتیانې ته نږدې راځي او تا وهلی سي. نو د Strait of Hormuz 21 miles wide دی چې مابینځ یې یوازې ژور دی، او د امریکا غټې کشتیانې یوازې په مابینځ کې تلای سي. د امریکا غټې کشتیانې یوازې 10 میله پر ساعت ځي، او دواړې خوا یې بیا شالو واره ځي چې په هغه کې د ایران کوچني کشتیانې پټېدای سي در اوبو ته نږدې چې د امریکا ریډار یې لیدلی هم نسي. نو وبګورو چې دا څه شي کېږي. او د انډونیژیا ډیفنس منسټر امریکا ته رالی، د دوی سره امضا وکړله چې موږ سره خپل د میدان هوایي درکو چې حملې پر ایران وکړي، او موږ سره نورې د اسلحې ډیفنس امضاوي هم کوو. هلته بیا په انډونیژیا کې د Strait of Malacca لکه د Strait of Hormuz او د هغه څه 80% د چین تجارت کیږي. نو چین وګورئ دی غواړي چې فاینانشل ډیسټرس پرو کې. چین نن هم خپله کشتۍ د Strait of Hormuz تېره کړه، بلاکیټ او نو بلاکیټ دی په قصه کې نه وه. آیا دا دریم جنگ جهانی دی که دوی مازی د چین څخه پیسې دري؟ چین د امریکا سره دا بازی کوي، امریکا د چین سره. په دغه بازی کې به د دنیا څه شي وسی؟ نو امریکا خپل هم په دا کشتیانو کې اسلحې لري، لیزر لري، جټ تیارې لري، مګر جټ تیارې په هغه وخت کې کار کوي چې په اوپن سی کې دي، خو نو اوپن سی کې نه دي، په Strait of Hormuz کې دي. او بل شی هغه د دوی لیزر او هغه اسلحې په هغه وخت کې کار کوي چې